پلار د لاسه نه دي سر. مور دې موشته زویا سر مور مې په خطايي کې ولګېده سر. او جی زم چې بس نه مري او نه رغېږي د زندګي داسې شي او چې دی خدای پاک ته وایي چې ما مړ که بس ما واخله او خدای پاک یې نه اخلي. هغه زمانو نه امید وي مال او بس دلته نه فایرنګ وکړو دا زما یوم نه دوم نه دریم نه چې څو به پکې دي شپږ اته ډزې وشتو. او د ماښام نه ورته ستا پاپا څه ووایي سهار ورته چې سهار له 5 ورځې بعد بیدار کړم. د نور ویډیوګانو دپاره ټماټر لاله فیسبوک پیج لایک یوټیوب چینل سبسکرایب او بیل آیکن هیر نه کړئ. ټماټر لاله خبر خو نه دی ټایمي خپله مور او پلار وجلی دي. نه مړه داسې وې کم دیتی وښیه. دا مې د مور د لاسه دي سر. د پلار د لاسه نه دي سر. مور دې موشته زویا سر مور مې په خطايي کې ولګېده سر. او جی په خطايي کې لګېدل. نه بچي به راغټېږي رالوېږي مور پلار به ولي. ټماټر لاله د سر وس کار پکار دی. زم چې بس نه مري او نه رغېږي د زندګي داسې شي او چې دی خدای پاک ته وایي چې ما مړ که بس ما واخله او خدای پاک یې نه اخلي. هغه زمانو نه امید وي مال او بس دلته نه فایرنګ وکړو دا زما شاته وه. شرشمګله د شکل نه پته لګي چې دا ښه د ټاپ کولو دی او د خپل وخت پوخ شوقي دی. خو بهرحال د باندې سترګې پټې وي. بچو له داسې تربیت ورکول پکار وي چې هغه سبا له خپل مور پلار پیژني. دې کې به زه د مور پلار د تربیت کمې ورته ویم. یوم نه دوم نه دریم نه چې څو به پکې دي شپږ اته ډزې وشتو. او د ماښام نه ورته ستا پاپا څه ووایي سهار ورته چې سهار له 5 ورځې بعد بیدار کړم او موبایل لږ صبر وکړه. شاته چې کوم پښتانه دي ټماټر لاله هغو له به څه میسج ورکوې؟ هغو ته به زه دا دوه خبرې وکم چې خپلو بچو له به د دوو شیانو اجازت نه ورکوئ، د موټرسایکل او د موبایل. او په خپل چاپیرچل کې داسې غلطو ځایونو ته یې مه پرېږدئ. د بچو مثال د ذخیرې دی، د یو فصل دی. که هر کله موږ د یو فصل خیال وساتو نو هغه به موږ له یو ښه رزلټ راکړي. که چېرې موږ د هغې خیال ونه ساتو نو هغه به موږ الټه تباه کوي، موږ له به نقصان راکوي. نو په دې خبره باندې پوه شئ، خپل بچو ته خدای دپاره لوکړ سمه لار وښیئ او د دې فضول څیزونو اجازت ورله مه ورکوئ. د دې له لاسه زموږ د پښتنو عزت لاړو. مور پلار مشران به ناست دي، دا موبایل یو دا به ورسره په لاس کې چې تا په خپل بچي ته ځان سپک کړی دی نو هغه په تا باندې ګزار هم کوي، تا به وژنې هم، تا به بېعزته کوي هم. نو ستا هر څه ستا په خپل لاس کې دي.